دا په کونړ ولایت کې د څوکۍ ولسوالۍ اړونده د وګل دره ده. دغه لویه دره چې زرګونه اوسیدونکي پکې استوګن دي کلونه د وسلوالو طالبانو، داعشیانو او نورو تروریستي ګروپونو تر ولکې لاندې وه. په هیواد کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو او د ولسواکه نظام په راتګ سره دولتي مسؤلینو نشو کولی چې په اسانۍ سره یادې سیمې ته ورشي او یا هم حکومت دغه سیمه په خپله ولکه کې راولي. تیره ورځ چې په دغه دره کې داعش وسلوالو د استناب څارنوالۍ اجرایوي مدیر له اختطاف وروسته وواژه، د دغې سیمې خلک هم مجبور شول چې د داعشیانو او د دولت د نورو وسلوالو ګروپونو په خلاف په خپله سیمه کې ولسي پاڅون وکړي. ولسي خلک وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو له ظلمونو په تنګ راغلي او له دې وروسته به په خپله سیمه کې هیڅ یوې تروریستي ډلې ته د فعالیت او پټېدو ځای ورنه کړي. د وګل درې د اوسیدونکو په وینا حکومت دې د داعشیانو او نورو وسلوالو ګروپونو د ځپلو په موخه د دوی ملاتړ وکړي. راغلو موږ زموږ قناعت خپل منځ کې اصل شوی دی، اصل شوی دی. د خدای په قرآن هم ګوتې ایښې ده چې ورور زموږ مرګ او درد دا به هجرت به نه کوو. هجرت ځکه نه کوو چې دا وطن شاړېږي، په خپل هغو ته پاتې کېږي او هجرت موږ په ځان باندې پسبند کړی دی او دا هم کور دی او دا هم خبر دی. دا دی نو انشاءالله د دې نه ایسته په دې امید یم چې دولت زما تر شا ودرېږي د قوم. زه ګمان کوم چې دا دره به تاسو پاکه شل کړئ چې دې کې د امنیت دی. نو دا خبره سره موږ په حق نه ده کړې. په اولي چې دغه پلار یې دا ایشتیا خو زوی لاندې ګرځي، نو موږ ته داسې نه دي ویلي چې تاسو زر کوئ دا ونیسئ. د دې نه ایسته موږ درته ویو چې وروره دغه سړی به د موږ سره قام کېږي، د موږ سره به ورور کېږي، که نه کېده دا موږ نیسو دې دغه لی ورکوو، دا حکومت لی ورکوو. دغه اوس په کاویا د موږ نه شوی دی، نو موږ تاسو تندی په ګوته کړی لکه دا بې باکي ورته وه که هر شی ورته وه، خو د دې نه ایسته زموږ د ټول قام یوه ده، د ټول قام به یوه. اوس چې د ولسي خلکو په همکارۍ په د وګل دره کې امنیت شته شوی، د کونړ والي د یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا هم دغې سیمې ته سفر وکړ. نوموړي په دغه سیمه کې د ولسي خلکو سره په ناسته کې وویل داعش او د دولت نورې مخالفې ډلې غواړي چې د پردیو په لمسون د افغانانو وینې توی کړي. د په خبره که ولس په خپل منځ کې یو او په ګډه د خاورې او خلکو د دښمن پر وړاندې د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي، د وسلوالو مخالفینو د ټولو کړنو مخه به هم ونیول شي. دغه یووالي نه، د دغه احساساتو نه قدردانۍ کوم من حیث یو افغان، من حیث یو مسئول چې ډېر باشهامته متفق ولسي. ځکه د کلونو راهیسې دغه دره د مخالفینو د تګ راتګ، د بودوباش، د استوګنې ځای و. تاسې هم شاهدانئ او موږ هم. ولې نن چې ولس د شهامت وکړو، دغه اتحاد او یووالی وکړو، دغه د حق چیغه یې پورته کړه، نن وګورئ بدون د دې نه چې تلفات منځته راشي، ضایعات ورکړو، د تاسې په همکارۍ باندې موږ په دغه دره کې ولاړ. د چارواکو په وینا د وګل دره د څوکۍ ولسوالۍ هغه سیمه وه چې کلونه د داعش په شمول د نورو وسلوالو ګروپونو پټنځایونه او مرکزونو پکې شتون درلود. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.